ایس ایچ او صاحب د خو چې کله پلار مړ کړو بټ ډایرکټ پتاڼي تراغلي ځکه چې خفه بم ډیر نو ډایرکټ تاسو لتاڼي تراغلي نه جناب بسم الله الرحمن الرحیم د چې کله وقوع کړه نو دی وقوع نه بعد فرار شو دینو مطلب بیا چې کله د والد صاحب وفات شو دی مونږ ته مختلف درایله چا به چې مریا یو د چا بل دی خو ډیر زیات د پسې مونږ وګرځیدو یو کړو خصمو برابر دي او بیا د خپل کلی کې د کله والد صاحب مطلب کپان د پن شو 2 بجې یعنی 4 بجې تر ټول نمخ کې تاسو ته دا خبر هم شیر کو زیات تر خلک هغه پوسټونه کوي په هغه کې وای د دې هلک پلار هغه پات شوی دی خو مور هم ډیره زیات زخمی و د هغه وجې نه هغه هم وفات شوی ده نو په دې کې څه حقیقت نشته د دې مور چې کم ده هغه د تیمرګری هسپتال کې داخل ده او په هوش کې هم د خبرې اترې هم کوي او دای هم ویلي دي تاسو به اورئ هم دا خبره هم کړې ده چې زما زوی ته هغه سم وایي غلطي تی شوې ده ماشوم دی او دا خبره کړې ده جیل ته وي هم مبوزي تر دې پوري هغه ویلي دي نو به هر حال کم خلک چې دا خبرې کوي چې مور هم وپات شو څوک په ځنګدن کې دا ویل نو پاره کې حقیقت هغه نشته بل دا کم کیس چې شوی دی کوم واقع چې مخې ته راغلی د ټوله خیبر پښتونخوا په ډیره زیاته غمزده ده کستاسو خیال وي پرون رئیسي وسو پوری داسې پوسټونه کیږي خلک ډیر زیات خپه دي چې کم وخت راغی چې یو زویر ولګي او په خپل مور او پلار باندې هغه ډزي وکي او هغه اولی او هغه وجني نو ډیر زیات چې کم دی هغه خلک په یو حیران دي پریشان دي چې داسې واقع هغه مخې ته راغلی ده بل د هلک عمر چې دی هغه هم 16 سال گرفتار شوی دی کم د هغه ځای ډي اس پی چې دی د هغې مطابق چې هغه مونږ په هغه موقع باندې گرفتار کړی دی د هغې نه پس کم سوشل ورکر چې دی د هغو هم د تلو کومه سلسله چې دا هغه جاري ده وخت په وخت باندې د هغې کم انټرویوز چې دی هغه هم تاسو ګورئ را روانې دي نو په دغه اخله کې کم معلومات چې نوي راغلي یعنی خلک مختلف قسمه پوسټونه یو څه بل څه ویله نو د هغې په اخله مونږ تاسو سره به هم معلومات هغه هم شریک کړي دي او شریک کوو به در سره آینده که څه قسمه واقع څه کېده نو هغه به هم تاسو ته په دې چینل باندې هغه میلاویږي نو که کم کسان نوي وي په دې چینل دا نه یو سبسکرایب کړي نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره